بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. څلورم حکم اخفاء ده. ګورئ، نحوي شروفو د جملې نه شپږو کې اظهار شو، شپږو کې ادغام شول، 12 شول، یو کې اقلاب وشو، 14 شول. 14 حروف تنه منفي کوي، الته پاتې کیږي 14. 14 کې الف هم تنه لري کوي، ځکه د نون ساکن او وروسته بل ساکن نشي راتلی. الف هم ساکن ده کنه، خالی ده کنه، نشي راتلی. نو د پاتې شول سو 15. په دې 15 متباقي حروفو کې اخفاء کیږي. څه کیږي؟ اخفاء کیږي. موږ تاسو دا خبره کړې وه چې د نون ساکن او تنوین نه وروسته چې حروف هجا راځي دغه څلور خبرې به پکې ضرور وي، یا به اظهار وي، یا به ادغام وي، یا به اخفاء وي، او یا به اقلاب وي. اوس حروف معلوم شول، حروف حلقي کې اظهار، یرملون کې ادغام، په با کې اقلاب، او متباقي دغه 14 حروفو نه څومره چې پاتې شول هغه ټولو کې اخفاء. اوس اخفاء څه ته وایي؟ اخفاء په لغت کې الستر. څه شی؟ ستر، پټول. ستر پټول وای، ستر وکوه. ستر وکړه څه معنی؟ پټ کا. کوم شی چې د پټولو وي هغه پټ کا. دا د پټولو ځایونه په نارینهو کې مشته او په زنانو کې مشته. د زنانه ټول وجود عورت ده، دا خو د فقه مسله ده کنه، او د نارینه و عورت هم معلوم ده د فقهي په اصطلاح سره. صحیح شو؟ البته فقهي جزئیات ته نه کوځي، خو خبره صرف د ستر موضوع واضحه کوله. ستر پټولو ته وایي، کوم شی چې پټیږي نو هغه ستر ده. اوس اصطلاحي تعریف ته متوجه شئ چې دا ستر به کله کیږي او څنګه ستر به وي. هو عبارة، ستر د تعریفي، اخفاء د تعریفي. هو عبارة عن نطق بحرف ساكن عار من التشديد، عار من التشديد على صفة بين الإظهار والإدغام مع بقاء الغنة في الحرف الأول. بیا ورته متوجه شي. هو عبارة عن نطق بحرف ساكن عار من التشديد على صفة بين الإظهار والإدغام مع بقاء الغنة في الحرف الأول. صحیح شو؟ د اظهار او ادغام درمیانی حالت ته اخفاء ویل کیږي. دا لن او خلص تعریف ده. د اظهار او ادغام درمیانی حالت ته څنګه درمیانی حالت ته؟ اظهار کې هر څه ښکاره دي، حرف نه پټیږي. ادغام کې حرف پټیږي. اخفاء نه د اظهار غوندې ده او نه د ادغام غوندې ده. نه د اظهار غوندې هر څه ښکاره هم نه دي، او نه د ادغام غوندې حرف پټوي. صحیح شو؟ دا یو حالت ده په منځ د اظهار او د ادغام کې. اخفاء یو حالت ده په منځ د اظهار او ادغام کې. دلته وایي د اظهار او ادغام درمیانی حالت ته اخفاء وایي، یعنی نون چې بغیر د تشدید نه داسې ولوستلی شي چې د هغې آواز د اظهار په شان صفا نه وي او غنه پکې هم موجوده وي. ګورئ، نطق بحرف ساکن، تلفظ کول په ساکن حرف باندې. نطق دی خو پوهېږې، دا نطاق چې ورته وایي تلفظ کوي که نه. نطق حرف ساکن، نطق کول، تلفظ کول په یو ساکن حرف باندې. هغه ساکن حرف څه شی ده؟ نون ساکن ده که نه؟ نون ساکن ده، یا په تنوین کې چې کوم نون ده، په دغه باندې داسې تلفظ کول عار من التشدید یا خال من التشدید،
چې د شد نه خالی وي. عار په معنا د خال سره خالی. صحیح شو؟ یعنی شد ور باندې نه وي. بیا وی علی صفة بین الاظهار والادغام، دا یو کیفیت ده، دا یو حالت ده په منځ د اظهار او د ادغام کې. اخفا صفت ده. څه معنی صفت؟ کیفیت کنه. صفت څه ته وایي؟ کیفیت ته وایي. کیفیت څه ته وایي؟ حالت ته وایي. دا یو داسې حالت ده په منځ د اظهار او ادغام کې. اظهار کې هر څه ښکاره دي، نه نون ساکن پټیږي نه ما بعد راتلونکي حرف پټیږي. ادغام کې نون ساکن پټیږي په ما بعد حرف کې. اخفا کې دا دواړه کاره نه کیږي. د وایي داسې تلفظ به کوي، داسې نطق به ورباندې کوي عارم من التشدید چې د شد نه خالی وي او حالت پی په بین د اظهار او د ادغام کې صفت بین الاظهار والادغام. یعنی دا داسې یو حالت دی چې خو مع بقاء الغنة في الحرف الاول، سره د باقي ساتلو د غنې نه په اولني حرف کې. دا خو شو. دا اوس څنګه کوو؟ زمونږ او ستاسو دا د غنې کیفیت نه ده، دا مکسر غلطي. موږ هر غنې ته دا غنه ګوره په ادغام کې یو رقم وي، په اخفا کې بل رقم وي. بیا په اخفا کې که ما بعد حروف مستعلیه راځي یو حالت وي، که ما بعد حروف مستفله راځي بل حالت وي. صحیح شو؟ خو دلته وایي چې په دې اخفا کې به د اخفا په حروفو باندې ته داسې نطق وکړې، داسې ادای وکړې چې د تشدید نه خالی وي. یو بل ورته څه وایي؟ او داسې حالت ته راولې چې على صفة بین الاظهار والادغام، نه د اظهار غوندې هر څه ښکاره وي لکه انعمت. ان کې نون ښکاره ده که نه ده؟ څه پټ پکې شته؟ همدغه نون ده. یا ادغام کې من یقولو نون څه شو؟ مکمل پټ شو. هلته مکمل ښکاره، دلته مکمل پټ. اوس راځو اخفا ته. من قبل، من قبل کې دا نون نه به د اظهار غوندې مکمل ښکاري او نه به د ادغام غوندې مکمل پټي. خو د تلفظ څه رقم کېدلی شي چې موږ دغه حالت ته راشو. د دې صحیح او درست تلفظ داسې کېدلی شي کله چې موږ نون ادا کوو. دې ته متوجه شئ، متوجه شئ دې خوا. کله چې موږ نون ادا کوو، نون د کوم ځای نه ادا کېږي؟ طرف اللسان، ثنایا، رباعیات، انیاب او د دواحق غاښو سره د لګېدو نه. یعنی دا غاښونه دي، دا ژبه داسې لګېږي. او صحیح شو؟ خپل مخرج نه چې کله دلته ادا کېږي نو په وخت د اخفا کې دا خو مخرج ده که نه؟ نون مخرج خو معلوم شو. نو وخت د اخفا کې موږ اوس دا غواړو چې دا نه اظهار شي او نه ادغام شي. که چېرته موږ دلته ولګوو دا خو اظهار شو. من قبل، من متوجه هستی؟ یا مثلا ان کن ځکه دواړو کې اخفا ده دلته. دا خو اظهار شو، اظهار مع الغنه شو. اظهار هر هغه حرف چې مخرج ته لاړ شي هغه پټیږي نه، هغه ښکاره کېږي. نو دلته چې توس غواړې دلته د اظهار به نه کوې او ادغام به هم نه کوې، د دواړو منځنی حالت به وي. چې دواړو منځنی حالت شو اوس مخرج کې به دا ژبه مخرج ته نه رسئ، مخرج ته به نه رسئ. من قبل، من ان غلط، کن غلط، من قبل غلط. صحیح شو؟ دلته به دا نزدیکی خو رسی به ورته نه. که و دې رسوو دا اخفا نشو. کیفیت د اخفا دا ده. نو دلته اخفا شو. دلته دا نون چې ده، دا نون نه د اظهار غوندې ښکاره شو او نه د ادغام غوندې مکمل
پټ شو بلکې د دواړو په مینس کې پاتې شو نه پوره ښکارا او نه پوره پټ الاخفاء معنا شو حالة بین الاظهار والادغام پوه شو په دې خبر باندې اوس الحالة بین الاظهار والادغام اخفاء یو حالت ده په منځ د اظهار او د ادغام کې واضح شو ان شاء الله غنه د نه پکې نشي ماغه بقاء الغنه دا په هغه وخت کې کیږي کله چې د نون ساکن او تنوین نو وروسته د حروف حلقي شپږ حروفونه د یرملون د شپږ حروفونه او د اقلاب د یو حرف نه چې کوم متباقي حروف پاتې دي هغه کې به دا کار کیږي دا ټول حروف سودي 15 حروف پاتې کیږي د 15 حروف ته د اخفاء حروف وایي د 15 حروف ته د اخفاء حروف وایي د اخفاء حروف چون ډیر دي په یو مجموعه کې په یو بیت کې راجمع شوي دي طریقه دا ده چې د دې بیت د هرې کلمې اولنی حرف د اخفاء حرف ده بیت داسې ده صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما دم طيبا زد في تقى ضع ظالما دا ټول د اخفاء حروف نه دي ګوره د بیت کې چې دي د دې هرې کلمې اول حرف د اخفاء حرف ده صف اوله کلمه ده اول حرف کې څه ده صاد ذا ذال ثنا ثا كم كاف جاد شخص قد سما صحیح شو دم دال طيبا طا زد زا في فا تقى تا ضع ضاد او ظالما ضا 15 کلمې دي د 15 کلمو اولنی حرف د اخفاء حرف ده یعنی که چیرته د نون ساکن او تنوین نه وروسته دغه 15 حروفونه کم حرف راشي نو الته به ته اخفاء کوي الته به نه اظهار کوي او نه به ادغام کوي او نه به اقلاب کوي اقلاب خو نه راشي ځکه بدلون نشته اظهار هم نه ده چې ښکاره یې ووایي ادغام هم نه ده چې مکمل پټ کې بلکې دا یو حالت ده په منځ د اظهار او د ادغام کې او حروف سودي 15 نو دغه بیت ده صف ذا ثنا کم جاد شخص قد سما دم طيبا زد في تقى ضع ظالما صحیح شو دا د زده کولو دپاره اسانه کیږي دلته تاسو د مثالونو کې وګورئ من قبلکم دا اوس تاسو که چېرې دا ژبه د غاښونو سره ولګوئ دا غلطیږي او موږ ټول هم داسې وایو او که څوک ناګهانه ترې داسې لرې پاتې شي که نه 2 لختې وهل هم ورکوو چې سم دا اخفا د صحیح ونه کوله من قبلکم وایه کېدای شي تاسو هم په دې باندې وهل خوړلي خو صحیح همدا ده چې دا به ژبه ورته نږدې کوې نه صحیح شو دا ځینې شیان غلطې مشهور دي غریبانانو خلکو قواعد باندې نه پوهېږي قرآن یې خلکو ته ویلی هغې چې همدغه به وي نو هغې ملامته نه دي خو ملامته خو که هغه وخت کې ملامته نه اوس ملامته دي اوس الحمدلله قرا ډېر دي مدارس ډېر دي اوس باید هره مدرسه چې استاد ساتي کم نه کم د استاد په قرآن باندې باید ته مطمئنه اوسېږې ځکه ستا دغه قاري صاحب ته د دې ملت بچي کینی چې د قاري صاحب صحیح نو هغه باندې ورته څه صحیح وښیي او دا یو تصور خلکو په ذهن کې موجود ده چې قرآن وایه چې په خوله درځي وایه بیا به په خولو دپاره دور ځان غولوي دور کې بیا پخېږي که نه بس صرف منډه کا هغه اردو کې یو متل دی وایي آګې دوړ پیچې چوړ مخکې منډه که او شاته پرېږده دې معنا همدا ده نو دلته آګې دوړ پیچې چوړ باندې کار نه کېږي منظم سبق منظم سبقي او منظم منزل دا 3 شیانه که چېرته استاد د شاګرد نه منظم واوري دا شاګرد د قرآن ختمېدو سره جوخ هېڅ دور ته اړتیا نه لري چې سبق ورته وایې سبقي غیر منظم سبقي چې غیر منظم شو دا منزل د څه شي نه جوړېږي سبقي نه جوړېږي اوس که ته سبق روزانه پوخ واورئ
سبقي د چی نه جوړیږي؟ آیا د سبقي سپارې لپاره اضافه وخت ضرورت شته؟ خو نن د سبقي تیر کړه سبا بیا سبقي ده، بل ورځ بیا سبقي ده. جو سبق چې د سپاره چې ختمیږي که چېرته متوسط انداز کې متوسط به راواخلو، متوسط انداز کې 20 نه 25 ورځو پورې یو سپاره ختمیږي، نو چې 25 ځلې یو سپاره په سبقي کې استاد ته تیر شي، بیا هغه په 26مه ورځ باندې منزل ته لاړ شي، بیا په دغه سپاره باندې منزل لپاره دوباره وخت ضرورت شته چې زه منزل یادوم. اخو یادو نو اخو یادو نو من سبق کمزور ہے نو سبقی کمزور ہے، سبقی کمزور ہے نو منزل کمزور ہے. دا بنیاد دا دا اساس دا. که ته غواړې چې ته یو ځل کار وکړې نو سبق پوخ زده که. سبق چې دې پوخ زده که همدغه سبق نه سبقي جوړي، سبقي باندې بیا دوباره محنت ته ضرورت نشته. خو استاد چې نوی سبق تیر که ورپسې جوخ سبقي شروع که که نه، ځکه پرون دې تېره کړې ده، بله ورځ یې تېره کړې ده. زموږ ټول اساس او بنیاد دا ده چې موږ سبق په مناسب وخت کې نه زده کوو. سبق چې شپې نه زده شي هغه پوخ پاتې کېږي، او کم سبق چې ماښام زده شي صرف کچه غوندې شي، لږ غوندې ماښام، او ماسوتن د ویده کېدو نه مخکې یو 15 ځلې ته ځان سره همداسې نیم کلی تېر کړی په دیکو یعنې دومره زده شوی، او ته ویده شه او سهار چې راپاسېدی لکه په تخته چې د لیکلي یو مر ته دې ایښي، او دا مر به سمه درته وچه کړي، دا چې د 15 ورځو کې هم نه هېرېږي. او که چېرې تا سبق د سهار مانځه نه وروسته زده نیم خوب او نیم سو په دغه طریقه د زده که د مرخاته نه مخکې چې استاد ته تیر که چې مر یو لی شوخته دا سبق ختم، ځکه په واوره لیکل شوی ده، مر چې راوخته څه کېږي. او که شپې دې زده کړی دا په تخته لیکلي او ټوله شپه پې لکه داسې سپوږمۍ وده د ښه وچه کړي، دا مقاومت کوي، دا 2 ورځې 3 ورځې مقاومت کوي. نو 2 ورځې 3 ورځې خو سبقي کې ته تېری که نه بېرته پخېږي. مشکل موږ سبقي کې دا چې د چا څوک وایي چې زما منزل دې پوخ وي، زه د قرآن کریم پوخ زده کړم، نو هغه د نوی سبق صحیح زده کړي. په نوي سبق کې 2 شیان دي. د استاد مکلفیت دا ده چې کله سبق ورکوي یوه غلطي هم باید پکې پاتې نه شي، مکمل یې ووري. او که سبا کله تېروي چې په دې کې تجویدي غلطي یو هم قابل د قبول نه ده، ځکه دغه نه سبق که دلته ته زه زده یې که دا نه زده کېږي. دغه سبق باندې چلیپه کش کا، دا د سبقي ډنډې ته مه غورځوه، دا غلطیانې پکې پاتې کېږي. نو سبق کې انتهایی متوجه، ټول اساس او بنیاد سبق ده. نو که څوک استادان هسته هم تاسو دا هدایت ده، او که څوک عملا حفظ کوئ نو تاسو دا هدایت ده چې نو که غواړئ چې د خواري 2 ځلي او 3 ځلي نشي سبق پوخ زده کوئ. 3 ځلي دا من یو ځل په سبق کې زده کوئ، یو ځل په سبقي کې زده کوئ، یو ځل په منزل کې زده کوئ. څو ځلي شو؟ 3 ځلي. او که سبق دې پوخ زده که دا 2 ځلي نه څه شوې خلاص شوې. سبق پوخ زده که سبقي دې پوخ ده. سبقي چې مثلا 20 ورځې ته سپاره باندې وخت تېری، ځینې خو یو میاشت تېروي، کله چې یو نیم میاشت تېر کړي، یو نیم میاشت سپاره یې ووهه، کله چې 2 ورځې سپاره ختمه شي منزل تېری راشه که نه زه به دا پاو نن زده کړم، بیا پاو زده کوې. خو دې نه معلومېږي چې تا ځان سره هم دوکه کړې ده، استاد هم غولولی ده، او استاد هم کله کله غولېږي، ځکه زموږ دا ذهنونه چې دی نو برابر نه دي، نو کله کله دا شاګردان هم چل کوي. ګوره د چلون د متوجه اوسئ، اوس درته نه وایم، صحیح ده، بیا کله درته انشاءالله بیا وایم. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعین.